بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. نوراغا نوریم د افغانستان د الکترونیکی زدکړو د انګلیسي ژبې ښوونکی. هیله ده چې تاسو جوړ روغ اوسئ. د ژوند چارې به مو په خیر وي. نن تاسو ته په 8 درس کې د سیمی ماډل اوکسیلري وربز څخه بحث کوو. په دې درس کې تاسو ته پر سیمی ماډل اوکسیلري وربز یا نیمه نمونه‌یي مرستندویه فعلونه باندې چې په نیمه حالت کې یا نیمه مرستندویه چې هغه هم د نمونه‌یي بڼه ولري، موډل بڼه ولري، وړاندې کوو. همدغه تاسو در پیژنو په خلاص ډول باندې چې نیمه نمونه‌یي مرستندویه فعلونه څو دانې دي، څه ډول استفاده کیږي او د هغوی مثالونه او په کل کې هدف څه دی. راځو د سیمی ماډل اوکسیلري وربز پر لور باندې یا نیمه نمونه‌یي مرستندویه فعلونه دوی خپل په ځان کې درې ډوله باندې لدي، یعنی په درې قسم باندې دي. لومړی there are 3 semi models auxiliary existing in English language. په انګریزي ژبه کې درې ډوله نیمه نمونه‌یي مرستندویه فعلونه دي چې هغه لکه dear, need and used to. dear, need and used to دا نیمه نمونه‌یي مرستندویه فعلونه دي چې د دې جملې څخه نن تاسو ته دغه درې سره په همدغه 8 درس کې وایو. ډیر خپل د همت یا د جرأت معنا لري. همت یا د جرأت معنا لري. Dear shows courage and it can be used both as an auxiliary or ordinary. ډیر چې دی دا خپل په ځان کې د دې عمومي هدف دا دی چې د همت یا د جرأت د ښودلو لپاره استفاده شي. اوس مثلا وایي ته د دې همت نه لرې چې خبرې وکړې، یا د دې جرأت نه سې کولی چې زما په مخ کې خبرې وکړې، یا د دې جرأت نه سې کولی چې ته د باندې ووځې، د دې جرأت نه سې کولی چې ته مثلا د ده سره مخامخ سې. ګوره دا کوریج ښیي، جرأت ښیي. او په ضمن کې خپله ډیر چې دی هم د اوکسیلري ورب په توګه کارول کیږي او هم د اورډینري ورب په توګه کارول کیږي، یعنی د دواړو تعادل دی ساتلی سي. فور ایگزامپل مثال I dared tell him everything. I dare tell him everything. دلته دی مثال کښې ډیر چې سو دا auxiliary verb سو mean verb یا اصلي فعل راغلی دی. د اصلي فعل څخه مخکې ډیر استعمال سو، دا د auxiliary verb په توګه باندې وکارول سو. I dare tell him everything. زه د دې جرأت لرم دته هر څه ووایم. دلته ډیر د اوکسیلري په توګه باندې استفاده سو. دوهم مثال کې خپل د اورډینري ورب په توګه باندې کاریږي. مثال احمد dared to go alone. احمد dared to go alone. احمد د دې جرأت وکړ یا همت وکړ چې یوازې ولاړ شي. to go alone. اوس دلته ډیر چې سو دا dared دا یو پاست حالت سو، خپل د پاست حالت هم واوښتی او په ضمن کې اورډینري ورب یا نمونه‌یي حالت د فعل وښودی. یعنی کولی سي چې نیمه نمونه‌یي مرستندویه فعلونه لکه ډیر او نیډ دا په د اوکسیلري او هم د ماډل په توګه باندې وکاریږي. دوهم چې دی نیډ دی. نیډ shows a necessity. نیډ خپل د ضرورت یا اړتیا ښودنه کوي. and it can be used both as an auxiliary and ordinary. دا هم د auxiliary یا مرستندویه فعل په توګه کاریږي او هم د نمونه‌یي فعل په توګه کارول کیږي. اوس چې کاریږي څه ډول مثلا کارول کیږي او څه ډول دی مثلا تشخیص کو. فور ایگزامپل مثال I need call him today. I need call him today. زه اړتیا لرم دته نن زنګ ووهم. دلته need د auxiliary verb یا مرستندویه فعل په توګه باندې وکارول سو او وروسته یې چې راغلی دی call چې دی mean verb دی. mean verb یا اصلي فعل دی. دوهم مثال کې he needs address. he needs address. د یو لباس ته اړتیا لري، خو دلته بیا مین ورب نه دی راغلی. دلته یوازې نیډز چې دی دا ماډل اوکسیلري ورب دی چې دی هم خپله په ځان کې هم د کومکي فعل دنده اجرا کوي، هم د مین ورب دنده اجرا کوي. دې کښې بیا اورډینري ورب ورته وایي.
ordinary verb یعنی نمونه‌یي فعل په توګه باندې وکارول شو. دریم هم used to دی. When used to is followed by the simple form of verb means before age. کله چې used to د ساده فرم یا شکل د حاضر محال تعقیب کړل شي یا د هغه په واسطه باندې تعقیب کړي دی خپل د before مخکې یا وړاندې او ایج یا عمر معنا یا مودې معنا ورکوي. اوس مثال یې for example he used to work at a bank. He used to work at a bank. د په یو بانک کې کار کاوه. before دلته used to د before معنا ورکوي. used to دلته یوازې د before څخه هدف دی یعنی اوس کار نه کوي د کار وړاندې وو. بل په عموم کې used to د habit یا عادت څرګندونه هم کوي. اوس مثال she used to cry a lot. she used to cry a lot دی ډیر ژړل. اوس دا ډیره ژړا د دې یو پخوانی عادت دی خو اوس نه دی عادت. نو دلته چې دی used to د habit لپاره وکارول شو. he used to cry a lot دی ډیر ژړل. د نن په درس کې تاسو د semi modal auxiliary verbs چې هغه درې دانې وه لکه dear, need او used to تاسو زده کړل. زموږ تیر درسونه هم تعقیب کړئ او نوي درسونه هم را سره همیشه تعقیبوئ. ډېره مننه، ژوندي اوسئ.